زکات پر چا چا باندې ستا څوک به زکات ورکوي خبره داسې ده اوس نغدي روپۍ چې زه در وښیم نو هغه به بیا ستاسو په فکر کې رانیسي که چا سونه درلوده پر هغه زکات سته بیا نو سونه به ورته وګورو تر 1.5 تولې کمه ده که زیاته ده که زیاته وه یا هغونه وه بیا خو زکات ورباندې سته که کمه وله نه سپین زر درلوده نه نغدي 5 روپۍ درلودې خالص سونه وه لکه زموږ ته زنانې داسې شته چې هغه خالص سونه ولري نو هغه که 1 او 2 او 3 تولې وه پروا نه لري زکات نشته ورباندې او که چیرې د 1 او د 2 تولو سره بیا یې څه 5 روپۍ هم ورسره درلودې بیا زکات ورباندې فرض دی او نغدي چې سړی څو ولري زه به اسانه تورې در وښیم نغدي 2.5 تولې سپین زر سړی ولري یا د هغه قیمت ولري یا هغومره نغدي روپۍ ولري یا هغومره د تجارت د خرڅېدو شی ولري پر ده باندې زکات چې دی هغه فرض دی یعنی نن ورځ پاکستانۍ در شام 1.5 لک روپۍ تقریبا دا 2.5 تولې سپین زر جوړیږي اوس یا خو سړی 2.5 تولې سپین زر لري عام طور خلک دا نه لري نو نغدي روپۍ لري نو نغدي روپۍ به بیا موږ کمې شی موږ وایو 2.5 تولې چې کم قیمت دی یا کمې روپۍ دي هغه چا ودرلودې پر هغه باندې زکات فرض دی یعنی کم سے کم سړی 1.5 لک روپۍ ولري اوس دا 1.5 لک روپۍ داسې دي چې د یوه کاله څه د ما او تا سره راسره دي که ما او تا نن 1.5 لک روپۍ پیدا کړلې پر ما او تا زکات نشته ما او تا به کال پر دې روپۍ تېروو که په کال کې دا روپۍ را سره وي خو زکات به روان کال را باندې فرض شي که نه وې را سره ولاړې ومې خوړلې بیا زکات نشته را باندې صحیح سول په دې خبره سي سر خلاص شو لکه یو سړی دی هغه مطلب ملازم دی 15 لک روپۍ تنخواه ده 2 لک روپۍ تنخواه ده نو هلته پر 1.5 لک روپۍ باندې زکات راځي دلته د دې تنخواه 2.5 3 لک روپۍ ده نو هغه 2.5 3 لک روپۍ د کور خرچه ده دی چې پر اول تاریخ باندې دغه پیسې واخلي دا تنخواه واخلي را روان اول تاریخ د ټولې روپۍ ختمې سوي پروا نه لري پر دې باندې زکات نشته کې 10 لکه تنخواه ده کې 6 لکه تنخواه ده هر څو چې ده یا یو سړی چې دی هغه مطلب دته وظیفه میلاویږي وظیفه مطلب 2 لک روپۍ میلاویږي هغه د کور د خرچې نه بسیږي پر ده باندې زکات نشته ها که 1.5 لک روپۍ نغدي در سره وي یا د 1.5 لک روپۍ د خرڅېدو شی ستا سره در سره و لکه یو موبایل سړی لري د جیب موبایل دی خدای دې وکړي په 6 لکه دې اخیستې زکات نشته ورباندې او که دغه موبایل مطلب په 2 لک روپۍ و په 1.5 لک روپۍ و د خرڅېدو دپاره و یو کال پر تیر شو زما سره را سره بیا به زه پر دې موبایل باندې زکات ورکوم پر ما باندې زکات فرض دی ګړۍ زما په لاس ده دا د خرڅېدو نه د زما ده په 6 لکه د پروا نه لري په 1 کروڑ 6 لک روپۍ د پروا نه لري زکات نشته ورباندې او که د 1.5 لک روپۍ ګړۍ په لاس و د خرڅېدو دپاره وه د تجارت دپاره وه بیا پر هغه باندې زکات چې دی هغه فرض دی شرط دا دی چې کال به ورباندې تېر شوی اوس نو دا نه ده چې پر موبایل به جلا کال تېرېږي پر ګړۍ به جلا کال تېرېږي پر هغه 1.5 لک روپۍ به جلا کال تېرېږي یا دا ستا پر ټول مال باندې چې یو کال تېر شو پر تا زکات فرض شلو دا نه ده چې اوس ګوره ما ګړۍ مثلا یو کال کېږي چې لرم موبایل چې دی هغه ما پرون پیدا کړی دی نو داسې نشم کولی چې راولاړ شم پر موبایل به جلا کال تېروم یا دا موبایل به د زکات څه یوه ورځ مخکې ما پیدا کړي دا به زه د ګړۍ سره یو ځای کوم چې ګړۍ هم د خرڅېدو ده موبایل هم د خرڅېدو دی بیا زکات چې دی هغه ورباندې فرض شو په خبره مې سر خلاصېږي الله دې وکړي په دې مسله سر خلاصي څه ګرانه مسله ده صحیح ده ګرانه مسله ده نو لهذا خبره دا سوله چې کوم سړی د خرڅېدو شی لري د 1.5 لک روپۍ غدی هغه باندې کال تیر شوی دی بیا پر هغه باندې زکات فرض دی یو ریړۍ والا دی پټاټي او پیاز خرڅوي 80,000 روپۍ ورچولې پر هغه زکات نشته یو سړی کښنی د پنچرۍ دکان دی یو بل دی چې د 1.5 لک روپۍ مال نشته پکې پر هغه باندې زکات نشته ولې روپۍ چې شته لږ دي که د روپۍ 1.5 لک روپۍ ته ورسېدلې 2.5 تولې سپینو زرو چې څو قیمت یې هغو ته ورسېدلې بیا پر ده باندې زکات فرض دی اوس نو کینیډا او استرالیا والا ته موږ څنګه ووایو چې پر تا 2 روپۍ در سره زکات فرض دی هلته د دې پوښتنه وکړي قندار والا کابل والا پېښور والا دغسې مطلب راواخله بارملکو والا دوبۍ والا راواخله ترکي والا راواخله آذربایجان والا راواخله ایران والا راواخله دغسې مطلب استرالیا او کینیډا او بل راواخله پوښتنه دې وکړي 2.5 تولې سپین زر په څو دي هلته که هغه په هر څو ولو بیا ته وګوره چې څو قیمت در وشوي ته څو لرې نو بس بیا
که چیرې ستا پیسې د سپینو زرو 2.50 تولو قیمت وو ستا سره کور ته دا روپۍ وې پر تا زکات فرض دی یا د خرڅېدو شی در سره و بیا پر تا زکات فرض دی او که تر دې کمې ولې که څوم د خرڅېدو شی و بیا هغه مطلب پر تا باندې زکات چې دی هغه فرض نه دی مسله څه ګرانه ده زه لږ څه سره کې درته اوروم بیا د خپل ملایانو څخه پوښتنه وکړئ چې یاره داسې مسله ده زه څه وکړم دا مه وایه چې مولوي صاحب داسې ویلي دي نه زما په مسله به ستاسې سر نه یې خلاصوي او که زما سر نه و په خلاصوي پر دواړو سترګو په نیمه شپه چې طالب هم راته ووایي چې مولوي صاحب دا مسله دې غلط وویل پر دواړو سترګو چیرې د ځانه به خبرې نه جوړوو صحیح ده